ګلونو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د کاکتوس د ګل په هکله به تاسو ته وایم. یعنې یو بې کبره یو ډېر داسې یو ګل چې که اوبه دې هم ورکړلې بیچاره ژوندی دی، که دې ور هم نه کړلې ژوندی دی، که لمر او سیوری ولیده که یې ونه لیده ولې خپل رشد نمو کوي. څومره ښه ده چې موږ هم په خپل ژوند کې همدې د کاکتوس نه زده کړو او په همدې شان خپل ژوند عیار کړو. یعنې هیڅکله توقع نه لري له چا څخه، هیڅکله مثلا د خپل صاحب یا د خپل باغبان څخه دا توقع نه لري چې حتما باید هره ورځ اوبه ورکړل سي یا هره ورځ باید لمر ته کېښودل سي یا نور سره ورکړل سي، خاوره یې تبدیله سي. نه، خوارکی همداسې چې عادي دی، 2-3 ورځې هم که اوبه ورنه کړئ غټیږي او رشد کوي. نو څومره ښه ده چې موږ او تاسې هم همدغه د کاکتوس نه زده کړو او په خپل ژوند کې له هېچ چا څخه له حده ډېره توقع ونه لرو. له حده څه چې هېڅ توقع ونه لرو. باید د هر کار لپاره ځان عیار کړو، ځان چمتو کړو، ځان وروزو او خپل ژوند داسې عیار کړو چې خپله ټول کارونه په خپل مخې ته یوسو. ځکه چې ژوند کې همیشه لوړې او ژورې راځي او دغه ډېره توقع بیا د دې لامل کېږي چې خپل ځان ته موږ زیان ورسوو او ښه ژوند ونه لرو.